سلامونه. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، ډېر وروڼه دغه پوښتنه کوي چې آیا په رښتیا باندې د پاکستان ویزې خلاصې شوي دي او که نه. دوی د پاکستان د ویزو په اړه باندې پوښتنې کړې دي. نو زه غواړم چې نن د پاکستان د ویزې په اړه باندې تاسو ته اخرني او نوي معلومات درکړم. ملګرو، د پاکستان ویزې خلاصې شوي دي افغانانو لپاره په تدخ د ویاج باندې په ټریول ډاکومنټ باندې. ولې څه شرایط لري؟ او شرایط دا دي چې پاکستان ته هغه افغانان ویزا اخیستلی شي، هغه افغانان په ویزا باندې تللی شي کوم افغانانو چې مور او پلار یا د دوی میرمن په پاکستان کې مهاجر کارت ولري یا قانوني هغه اسناد ولري چې د هغې اسناد د طریقه دوی په پاکستان کې قانوني ژوند کولو حق ولري. نو دوی کولی شي چې پاکستان ته په تدخ د ویاج یا په ټریول ډاکومنټ باندې پاکستان ویزا واخلي او پاکستان ته سفر وکړي. نو دغه شرط لري، تاسو کولی شئ چې په تدخ د ویاج باندې سفر وکړئ، د پاکستان ویزا واخلئ. ولې په هغه حالت کې، په هغه شرط کې که چیرې ستاسو مور او پلار یا ستاسو میرمن په پاکستان کې د اوسېدو قانوني جواز ولري، یعنی دوی مهاجر کارت ولري. که چیرې مهاجر کارت دوی سره وي نو دوی کولی شي چې دوی هلته سفر وکړي او د پاکستان ویزا واخلي. هر کله چې تاسو دغه آنلاین فورما د ویزې لپاره ډکوئ نو تاسو فیملی ویزټ ویزا، تاسو هغې کې د ویزا کیټګري چې کوم دغه فیملی ویزټ ویزا تاسو انتخاب کړئ تر څو ستاسو ویزا رد نشي او تاسو ته مشکل جوړ نشي. نو په دغه شرط باندې تاسو کولی شئ چې د پاکستان ویزا واخلئ او پاکستان ته سفر وکړئ. یعنی خلاصه خبره دا ده چې هغه ملګري چې د چا مور او پلار یا د دوی میرمن مهاجر کارت ولري او دوی په پاکستان کې ژوند کوي نو دوی کولی شي چې د پاکستان ویزا واخلي او پاکستان ته دوی سفر وکړي. نو دغه اخرني او نوي معلومات و د پاکستان ویزا په اړه باندې. که تاسو دې نه علاوه کومه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنې تاسو ته جواب درکړم. ویډیو همدومره په مخامخه